دا قبر اوله شپه او عاجز انسان دا داسې شپه ده چې پیغمبرانو او صحابه کرامو د دې شپې نه هم ډار کړی ده. دا شپه موږ او تاسو ته هم ګوري، موږ او تاسو به هم یو ورځ د دې شپې ته راځو. استغفر الله. دا داسې شپه ده چې انسان له خپل پلار مور او پینډه څخه جدا شي که نه، او دا تورې شپې ته راشي او د ده څخه به دا سوال کېږي چې هیا تا کله هم د وحشتناکې شپې ته سوچ کړی دی؟ دا هغه شپه ده چې پیغمبران او صحابه کرام ورته راغلي دي. دا هغه شپه ده چې شاعرانو په شعرو کې ویلي دي. دا هغه شپه ده چې د نړۍ هر څه هېروي، انسان په سوچو او فکرو کې اچوي، لهوه کوي او د ژوند خوږې شېبې ترخې کوي. که ژوند دې هر څومره خوږ شي او ښه کاروبار ښه کورونه، تاسو به و دې تورې شپې ته راځئ. ای زما قدرمنو، دا تورې شپې ته به یو ورځ ټول راځو. دا دنیا فاني ده، دا یو څو ورځې ژوندون دی، دا د الله جل جلاله په عبادت کښې تېر کړي. دا هغه خاورین او تنګ ځای او توره شپه ده کله چې په دې توره شپه کې انسان کښېږدي، د دې به څه حالات وي. ای زما قدرمنو، دا دردناکې تورې شپې ته مې کله یو ورځ سوچ کړی دی. دا هغه کور دی چې په دا کور کې ته څومره په تکلیف یې، نو ستا درد به هېڅوک نه اوري. که هغه ستا مور او ستا پلار وروڼه او خویندې وي، که هغه ستا فیملي وي، هېڅوک به نه اوري او نه مرسته در سره کېږي په دې شپه کې. نه به دونه څوک وي چې په تا باندې یې زړه وځورېږي. دلته به صرف او صرف ستا هغه اعمال وي چې تا په دنیا کې کړي وي. نو د قبر له مخه د دې تور شپې تیاري وکړئ. دا مختصر ژوند د الله جل جلاله په عبادت کې تېر کړئ. الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې د قبر دپاره تیاري وکړو.